له فلم په شروع کې موږ یو شرابخانه یعنی بار ګورو چې هغې ته یو شیډو نومي سړی دننه راننوځي او په همدغه وخت باندې یو بل سړی د دغه بهر نه بار ته راوځي. خو څنګه چې دا د شرابخانې نه بهر ته راوځي دا هلته کې څوک په ډزولي او مړې کي او بیا چې په سړک باندې کم خلک موجوده وي هغه ټول ویریږي او دی اخوا او دی خوا منډې ووهي او چاته هم دا پته ونه لګي چې آخر دغه ګولۍ چا وچلوله او دغه ټول علاقه سنسانه شي او هیڅوک هم دلته کې نه وي او په دغه شرابخانې کې چې کوم خلک دننه موجوده وي هغه ډېر زیات ویریږي او دغه ټولو خلکو ته علم نه وي چې اوس به دوی مخکې څه کوي. په دغه خلکو کې یو سړی چې هغه ټلیفون جګي او پولیس ته رینګ کوي خو هغه کې نیټورک نه وي. په دغه خلکو کې یو سړی بهر ته روزي او دا هغه کس سره کینی کوم چې په ډز لګېدلی و خو ناڅاپي یو ډز راشي او دغه سړی هم ولګي او مړ شي او دغه ټول خلک نور هم ویریږي او نه پوهېږي چې اوس به څه کوي. دا خلک نور هم پریشانه وي چې دوی په موبایلونو کې نیټورک هم نه وي. دوی کې یوه جینۍ وي چې د هغې نوم الینا وي او هغه ورته وایي چې موږ ته پکار دی چې ټي وي ولګو او نیوز وګورو. خو کله چې دوی ټي وي ولګوي نو دوی ډېر زیات حیرانه شي ولې چې د دغه خبر باره کې دلته کې هېڅ هم نه وي. دغه دوران کې د دوی نظر بهر ته پرېوځي کوم ځای کې چې هغه مړي پراته وو خو اوس دلته کې هغه مړي اچانکه غیب شي او تر دې پورې چې هغه وینه هم په سړکونو نه وي. اوس دغه خلک نه پوهېږي چې آخر دغلته کې څه کیسه روانه ده. خو دغه خلکو کې هغه سړی شیډو ورته وایي چې کیدای شي چې دغه قاتل موږ کې څوک وي. خو په دغه شرابخانې کې یو سړی کار کوي او دغه خلکو نه تپوس کوي چې هغه مړي اخر چېرته لاړو او دغه ټوله علاقه سنسانه هم ده او په سړکونو باندې څوک هم نشته. خو په دغه شرابخانه کې یو بل سړی هم وي چې د هغې نوم نیچوي او په خپه باندې یو بیګ ته دیګه ورکوي. دغه دوران کې څه چې دا وګوري او دغه خبر دغه ټولو خلکو ته وښایي او دغه ټول خلک راځي او د دې دغه بیګ چیک کوي. په دغه بیګ کې یو هارډ ډرایو وي. دا ورته وایي چې په دې کې داسې هېڅ هم نشته څه چې ستاسو په دماغو کې ګرځي. دا ورته وایي چې زه په یو ایډ کمپنۍ کې کار کوم او دې کې صرف له هغې ډیټا پرته ده. خو دغه خلک د دې په خبرې یقین ونه کړي او دغه هارډ ډرایو ورته په ځمکه راولي او ماتې کړي ورته. په دغه کار باندې ناچو ډېر زیات خفه شي خو بیا د تشناب نه څه اوازونه راځي. خو کله چې دغه ټول خلک د تشناب دروازه کولاوي نو هغه نه کولاوي او دوی ماتوي خو دوی ته پته لګېږي چې دغه دروازه د دننه بند نه ده. خو دوی کې یو سړی تومانچه راواخلي او دغه دروازه یې پې ولي او په څه طریقه باندې دغه دروازه خلاصه کړي. دوی هلته کې یو پهلوان سړی ګوري چې په ځمکه پروت وي الټه یې کوي او د فلم په شروع کې هم دغه رنګي سړی و چې دغه تشناب ته تللی و او تر هغه وخت نه اوسه پورې دا سړی بېهوشه پروت وي او دې سره یو اکجکشن هم پروت وي. الینا راځي او دغه اکجکشن اوچت کړي خو دغه دوران کې دوی ته د بهر نه څه اوازونه راځي. خو کله چې دغه ټول خلک بهر ته رامنډه کړي دا هلته کې آرمي والا ګوري چې راغلي وي. دغه خلکو شکلونو ته اکسیجن ماکسونه اچولي وي او دوی ځان سره سټیرونه راوړي وي او په هغه ځای کې ږدي کوم ځای کې چې دغه مړي پراته وو او په دغه ټیرونو باندې دغه خلک اور ولګوي او هغې نه پس څه هلته نه ترې لاړ شي. په کوم باندې چې دغه ټول خلک ډېر زیات حیرانه شي او دوی دا فکر کولو چې دغه خلک دوی پسې راغلي دي او د دې مدد کوي. خو دغه فوجیانو د دې مدد ونه کړو او هلته نه ترې همداسې لاړو. خو کله چې دوی یو ځل بیا ټي وي لګوي دوی هلته کې ګوري چې په یو ښار کې یو ځای کې اور لګېدلی دی او اوس یې دغه ټوله علاقه سیل کړې ده او څوک هم نه پرېږدي. خو دوی نه پوهېږي چې آخر میډیا ولې داسې د ویلو کوشش کوي. خو هغه پهلوان سړی چې په تشناب کې بېهوشه پروت وي هغه د دغه خلکو مخامخ راشي خو د دې جسم ډېر زیات پړسېدلی وي او د دې سترګې او مخ څه عجیبه غوندې کې ښکارېږي او لږ ساعت پس دغه سړی په ځمکه لړی شي او مړ شي. کله چې دغه خلک د دې موبایل راجیک کړي دوی ته پته ولګي چې دغه سړی د فوج یو مشر و او دې نه پس دغه خلک د دې په موبایل کې هغه عکسونه ګوري کوم کې چې دغه خلکو ځانونه پټ کړي وي او ماکسونه یې اچولي وي کوم چې د یو وایرس نه بچ کېدلو لپاره یې هر څه کړي وو او دوی ته پته ولګي چې دغه ټوله علاقه یې اوس کورنټین کا او دغه سړی چې کله مړ کېدو نو هغې نه پهله دې خلکو ته یې ویلي وو چې ډونټ ټچ می یعنې ما مه ټچ کوئ. دغه سړی د وایرس نه انفیکټډ و ځکه خو دا مړ شو او دغه ټول خلک اوس دا فکر کوي چې موږ کې هم یو کس انفیکټډ شوی وي. هغې نه پس موږ هغه جینۍ ګورو چې هغه خپل موبایل کې د نیټورک راوستلو کوشش کوي. خو کله چې ناچو په یو میز باندې وخیږي نو دی په موبایل کې نیټورک راشي او دا ډېر خوشحاله شي او بیا دغه خلکو ته وایي چې زما په موبایل کې نیټورک راغو. دا خلکو ته رامنډه کړي ورته وایي چې ته یو میډیا والا ته ټلیفون وکړه او دا ټوله کیسه ورته وکړه. د دې په میډیا کې یو ملګری وي د هغې ته ټلیفون کوي خو دغه دوران کې یو بل سړی په میز باندې راخیږي او په دې باندې دغه میز مات شي. دغه ځای کې د یو بل سړی ناچو ته وایي چې دغه موبایل ماته راکړه خو د شرابخانې مالک دې ته وایي چې دغه موبایل لاس کې مه اخله ولې دا موبایل هغه سړی دی کوم چې اوس د وایرس نه مړ شو
او ته کته موبایل تا په لاس کې واغسونو ته به انفیکټډ شي او دغه وایرس نه به مړ شي. دغه موبایل 500 خلکو لاس کې اغسته وو او د نور خلکو ته وایي چې تاسو دغه موبایل لاس کې اغسته تاسو ته موس وایرس ولګي او تاسو دا مړې کوشش کوي او اعلان ته خاني ته ویسي. او دغه شان دی برابر شرابخانه کې درې کسان پادشي خلانه په تخانه کې د یو خزي حالات ډېر زیات خراب شي. دا خزه په تخانه کې یریږي او د دې پړمنه هم سکیږي او تابع دغه ورده نور خلکو ته ډبې چې ورکلو کوي زبر راځم. خدا خلکو ته ورنکلوي او الته کې او کریډ کې سبوتري پرتیوي او غره لړ شي. خدغه आवाज سره دوی ته پته ولګي چې لاندې یو سورنګ شته او دوی دا فکر کوي چې دغه بو په ترومانه دی بهر سړک ته وته شي. او په دغه خلکو کې یو سړی دغه ځای کولاوي او لاندې کوزيږي او ته چې په دغه سورنګ به بهر ته وزم خدغه خبرې سره د نور خلکو د سره اتفاق نه کوي. او بیا دغه سړی په خپل بدرمنې وغړی واچي چې دغه سورنګ باندې په آرام سره بهر ته لاړ شي. خو دغه سوري ډېر زیات ورکوټوي او دغه سړی پکې لاندې نشي وته او دا پکې ونخليږي. خو دغه دوران کې دغه خلک یو ډز आवाज ووري په کومه چې ډېر زیات ویریږي او بر دکان نه سړيږي راخېږي او دوی ته هغه پته ولګي چې بر د درې کسان چا وښتو مړې کو او په هغه دکانې وسوروم ولګولو او دغه لوګي په وجه باندې دغه ټولو خلکو ساه خراب شي او دوی غواړي چې دغه سړی واپس ته را بار کی او بهر ته لاړ شي. خو څو غنټې پس چې دغه اور مړ شي نو دغه ټولو خلک د خانې نه بهر ته راشي او دغه شرابخانه دوی ګوري چې ډېر زیات سوځېدلې وي. دغه هلک هلته کې یو تومانچه هم را پیدا کړي خو دا بار څه خلک ګوري چې راغلي وي او دغه شرابخانه سیل کوي یعنی بندوي او دغه خلک ډېر په خاموشۍ سره دغه کار کوي. ولې که دغه خلکو ته پته ولګي چې اوس هم په دغه شرابخانه کې 15 خلک ژوندي دي نو کېدای شي چې دغه خلک هم مړه کړي. خو دوی هلته کې په موبایل باندې رنګونه اوري او دوی ته پته لګېږي چې دا هغه موبایل دی کوم سړی چې وختي د وایرس نه مړ شوی و او اوس هغه نشته. دا خلک د په موبایل کې میسجونه ګوري چې کوم کې چې سړی دینه تاسو کړي وو چې ویکسین لګول نه پسته ته و صحیح او کنه او دا وته وی چې نه ویکسین نه پس هم زه وسم بیماریم او دغه ویکسین لګول نه پس زما طبيعت نور هم خراب شو او ته چې زه یو تشناب کې پټ شوی يم او ته مهرباني وکړه چې ما پسې مرزا او په خپل میسجونو کې وته دا هم وی چې ما سره سلور ویکسین نور هم پښتا. دا خلک نه پوهیږي چې دغه وایرس ویکسین کې جوړ شوی دی نو دغه ځای ولې سیل کړی دی او ولې دغه ټول خلک یې مړ کو او په دغه میسجونو کې دوی دا هم وګوري چې پکې یو کس وایي چې دغه ویکسین موږ په یو خزیمانه استعمال کو او هغه وس ټیکتا او دینه پس دا ټول خلک ډېر عزت خوشاله شي چې کوم وایرس موږ کې دی نو دی علاج هم شته. خو دا خلکو په دماغو کې یو سوال ځي چې دا ویکسین صحیح وو او دغه سړی استعمال کو نو آخر دا مړ ولې شو. خو کله چې دا نور چټ پړاوي نو دې ته پته لګي چې دا سړی د 2 ورځې بیمار وو او یو ځل بیا دې په موبایل باندې سوګ رنګونه کوي. خو دینه پهله چې دا سړی دا رنګ اوچت کی او چا سره خبرې وکي د دې د موبایل بیټري لو شي او بند شي. دا ټول خلک کینی او دا موبایل سمولو کوشش کوي خو لینه دلته کې پته لګي چې سړی په خپل میسج کې ویلي چې ما سره سلور دوايا نشته او دا ټول خلک بیل هغه سړی مړی ته راځي او هغه دوی پکې پیدا کوي. خدا خلکو ته هیڅ هم نه ملاویږي او دوی بیا هغه تشناب ته راځي کوم ځای کې چې دغه سړی بې هوښه پروت و. هغه ګیري والا سړی پیکر پینل ته ناست وي او دغه ویکسینیشن یې په لاس کې نیولی وي. خو دا ورته وایي چې دغه ویکسینیشن صرف 4 دي او موږ 15 خلک یو او څوک به وي چې خپله قرباني ورکړي. خو دغه فیصله کولو نه پهله دا سړی یو انجکشن وکاږي او ځان ته په لاس کې وخي. په دغه کار باندې ناچو ډېر زیات غوسه شي او دغه سړی راونیسي او هلته کې وخي. د دې دوانو په منځ کې یو جګړه شروع شي خو دغه سړی هغې نه یا دغه تومانچه واخلي او دې په لاس کې هغه ویکسینیشن نیولی وي او په غلطۍ سره دې لاندې هغه تخانې ته رالاړی شي. خو دلته کې یوه ښځه موجوده وي او دغه ویکسینیشن په لاس کې اوچت کړي خو غلطۍ سره دې هغه ګټره کې د لاندې پرېوځي. دغه ټول خلک دلته کې کیني او خپلو کې مشوره کوي چې آخر څنګه به دغه ګټر نه هغه ویکسینیشن بهر ته راوکاږي. خو په دغه خلکو کې وچه جنۍ چې وي هغه الینه وي او دغه خلک دې ته وایي چې ته لاندې کوشه او دغه ویکسینیشن راجګ کړه.
په شروع کې خدا انکار وکړي خو به دا خبره دي ومني او د دې په بدن باندې ډیر زیات غوړي واشي او په دغه سوري کې وردن کی کله چې پکې دا لاندې لړ شي دا الته کې ګورش ډیر زیاته ګندګي وي دا خو په ګټر کې هغه ویکسینیشن پیدا کیو نه چوته وځتا دا یو تار لړاکوم او دا ویکسینیشن ورپورې وتره چې زی بر راخم دا هغه ویکسینیشن ورکول نه انکار کوي ولې چې بر درې کسان ناسو او دا ویکسینیشن هم درې وی او دا خلکو ته و چې چاله دا ویکسینیشن په کار دي نو خپل لاندې راکوشي دوی به د وس په نیورال راخلی او هغه سورې پی غټوي الینا هم مخکې حرکت کوي چې یو زیره پیدا کی چې بهر ته وځي دا الته کې نړا وګوري چې هغه د بهر نه راغلی وي ټول نه پیدا دا هغه ویکسینیشن الته کې پټ کی دا د نن نه بهر ته ګوري چې الته کې څه خلک راغلي وي او د هغه د شراب خاني د خلکو مړی سوځوي بیا موږ بقایا هغه درې کسان هم ګورو چې لاندې راکوشي وي یو ځل بیا ناچو له بیګر په منځ کې جګړه شروع شي خو دې په ناچو دینه هغه تومانچه راخ کی او دغه سړی په مړ کی او په موقع باندې دغه ګری ولا سړی الته کې مړ شي دلته کې ناچو پلاس کې تومانچه وی د هټور خلک دینه یریږي او په دغه خلکو کې د یو کس په سرمانی هغه تومانچه کې دی او الینا ته وی چې هغه ویکسینیشن ته ماته راکا الینا ته وی چې هغه ویکسینیشن تعالی نشم در کوله او ناچو ته وی چې دغه سړی ما مړ کول موږ ټول خلک بلته و نخلیږو خو دغه ټول خلک دي ته وی چې سیم مکوا ول چې ناچو یو ښه انسان وي او دا کم کار چې دا کوي دا په غوسه کې وي او هغه نه پس دا غلی شي او به الینا دغه ټول خلکو ته هغه لار وخی کم ځکه چې دی هغه ویکسینیشن پټ کړی وي کله چې دوی الته نه وځي نو لینا او ناچو ټولونه مخکې روان وي خو یو خطه کوم چې شاته روان وي هغه غواړي چې بل کس د هلته کې په بو کې مړ کی خو ناچو راځي او دا خځته و چې د سیمه کوا او داتي ساري ناچو ته و چې بیکر خوري خطرناک سړی و ځکه خو ما مړ کو او دینه پس دلته کې به سوګم نمړ کیږي خو هغه خزه وختي چې کوم سړی مړ کول او هغه ناچو ته و چې دا ما دلته کې مړ کا خو ناچو د څه کولو سره ډیر زیات انکار کیږي او نشي کولای خو دا خزه ناچو نه هغه تومانچه واخلي او ډیر لري لاړ شي خپل ځان مړ کی دا ټول کسان ډیر خفه کیږي چې دا خزه مړ شو اوس دې سره درې ویکسینیشن پاتې وي او دا درې کسان هم وي دوی خپل ویکسینیشن واخلي او کله چې دوی خپل ویکسین ځان ته لګوي خو دلته کې هغه بیګر راشي چې وروسته پورې هغه ژوندی وي او شاته نه په یو کس باندې اوزارو کې دغه سړی اوبو کې لړکی او مړی کی او بیا الینا او ناچو التنه تختیږي او دغه سړی نه ځان بچ کوي او بیګر دوی په شاته نه منډي وخی کوم چې ډیر زیات خوشوي خو دې یو سوري تراشي کمزې کې چې پونه وي او برخه وي الینا چې کله په دغه پونو باندې خېجي نو لاغې د لاسه هغه ویکسینیشن لاندې پروزي او بیګر هم دوی په شاته پونو باندې راخېجي خو بیګر دلته کې ناچو خپل ونیسي او لاندې راکاږي خو دینه پر چې دا هغه لاندې لړکی ناچو خپل ویکسینیشن الینا ته ورکی او دوه لاندې د پونو لړ شي او په بو کې دوه هم مړ شي الینا پلاس کې کوم ویکسینیشن وی هغه زر په منټه ځان ته په مټ کې ولګي او د ګټر سر د اخوا کې او بهر ته روزي خو څنګه چې دا بهر ته روزي د غټول خلک راشي او دیته کپڑے ورکی خو ته الته کې ډیزت پولیس هم ګوري دلته کې یو خزر راشي او هغه الینا ته خپل جیکټ ورکی او الینا الته نه باعزته لاړ شي او کوم سړی چې دغه وایرس نه انفیکټډ شوی وو هغه د فوج یو مشر وو او دوی یو ایټم بم سازولو چې دی په دشمن باندې ورخوشي کی خو دوی خپل یو فوج مشر دغه بیماری نه مړ شي خو دغه وایرس ویکسینیشن دی تر لاسه کړی وي خو دغه سړی د پیرنه بیمار وي ځکه خو دغه ویکسینیشن په دې باندې کار هم ونه کی خو کله چې فوج ته پته ولګي چې دغه مشر زمونږ یو شرابخانه کې پټ دی ځکه خو دا ټول خلک دلته کې مړ کی چې دغه وایرس دلته نه بهر تر ونځي او نورو خلکو ته ونه لګي او دغه شان زمونږ د فلم دلته کې ختم شي که دغه فلم هم خوښ وي ضروري لایک کړئ او مالا په کامنټ کې ووایئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ ډیره مننه